ننګرهار کې د سړک جوړونې یوه پروژه پیل شوه چې پکې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د جلال آباد ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره دغه پروژه چې 2 سړکونو کانکریټ کول پکې شامل دي د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په لګښت سره جوړیږي. پر وینا یې د 3 میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. په اته مناهی کې د ښاروالۍ تر څتر لاندې د بانک جهاني په مالي مرسته او د نمس په همکارۍ سره د پروژې افتتاح تر سره شوه چې تقریبا ټول 1300 متره دی. بودجه تقریبا 15.1 میلیونه افغانۍ ده چې 2000 تنه ته پکې د کار زمینه مساعده شوې ده. کاري وخت 3 میاشتې دی. انشاءالله په 3 میاشتو کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. ځایي خلک د یادو پروژو پیل ته خوښ دي او وایي له دې سره به هغه ستونزې حل شي چې وړاندې ورسره لاس او ګریوان وو. کني تر اوسه پورې خو موږ په ډیر زیات کړهو کې پراته وو چې ته باندې دغه کوڅو چې کومې اوبه وې دي دې وتلو لار هم نه وه دا به هم ډنډ کېدې. نو موږ ډیر زیات کړهو کې پراته وو خو انشاءالله ورځ تر بلې به له دې کړهوه ووځو. موږ د جنوب مسجد څخه ډېر خوشحال یو چې دلته د ډېرو ځوانانو ته کار زمینه برابر کړې ده تر څو هم دلته د هیواد په پرمختګ او هم د خپل کور ته د نفقې په برابرولو باندې لګیا دي. ورته مهال دې پروژو کې په کار بوخت کسان خوښي څرګندوي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده. دوی له نړیوالو بنسټونو او دولت غواړي چې ورته اقدامات دې زیات کړي تر څو ټول ځوانان په کار شي. دلته د مؤسسه کې کار کوم د دې مؤسسې نه ډیر زیات خوشاله یم هم د کاریګرو نه او هم د انجینرانو نه. د دغه مؤسسې نه دا هیله لرم چې نور هم دغسې سړکونه واخلي چې د ځوانانو کار پیدا شي. شکر الحمدلله چې په دغه ځای کې د سړک کار جریان لري او انشاءالله ټول مزدوران او د زلمي ډیر خوشاله دي. نو هیله دا کوو چې بهر ملکو ته تښتي په سیندونو په غرونو او په ساحو کې ورکیږي نو هغې نه دا ښه ده چې دغه خپل وطن په مرسته باندې سره جوړ کړو. د یادونې وړ ده چې د سړک جوړونې دغه پروژه د نړیوال بانک او یونیسف موسسې په مالي ملاتړ پیل شوې او تمه شته 3 میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي.